او کله چې په انسان کې تکبر راشي، په دې کې نفرت راشي او په دې کې حسد راشي، دا لومبه پوړې د گمراهه څه شي دا لومبه پوړې د گمراهه. ګوري نه کله چې انسان باندې الله جل شانو احسانات کوي، وایي کله چې الله جل شانو په یو انسان باندې احسانات کوي او بل انسان په دې خفقيږي، دې ته حسد ویل شي. څه ته ویل شي؟ حسد ویل شي. د حسد اسانه معنی دا ده چې کومه د گمراهه لومبه پوړې ده. د حسد اسانه معنی دا ده چې د الله جل شانو په تقسیم باندې خفه کېدل، چې الله جل شانو چې کوم تقسیم کړي دلې دا ور کړی دلې دا ور کړی، دا برحق نه دي، دا غلط دي. کله چې د حسد دا مطلب دی الله جل شانو دلې گاډه ور کړو زه سوځم، دا یې مطلب دی چې الله دا تقسیمه ټیک نه دی. دا الله په تقسیم اعتراض کول، دا الله جل شانو د تقسیم نه اعتراض ساتل او ګیله او شکوه کول، دا شی دی، دې ته حسد ویلی شي. شیطان څه چل کړو؟ شیطان څه ویلو؟ زه یم، تکبر شته که نشته؟ نفرت شته که نشته؟ خیال هم دی حسد شته که نشته؟ دا به ته دنیا حکمرانی دی. اذ قلنا للملائکة اسجدوا اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. الله اعلان وکړو ای فرشتو انسان جوړوم، آدم جوړوم او بیا به چرته لیږم؟ ځمکې ته به لیږم او د ځمکې خلافت په دله ورکوم. هغه وایي ښه اوس پورې عبادت ما کو او خلافت به ته میلاوي. د الله جل شانو احسان او تقسیم دی کې چا څه کارو؟ دې کې چا څه کار؟ د الله په تقسیم ناراضګي دې ته څه ویلی شي؟ حسد ورته ویلی شي. اوس خبره وکړه